هر کال د ډسمبر د میاشتې 11مه نیټه د غرونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. غرونه د تازه اوبو او خوراک په برابرولو کې مهم رول لري چې د نړۍ په میلیارډونو خلک ترې ګټه اخلي. په 2002 کې غالبا چې دنیا دې شي ته ځیر شوله، نو د 2003 څخه دغه ورځ دوی په رسمي توګه لمانځل پیل کړله. موږ د پکار ده چې دا زموږ د سیمې کوم غرونه چې دي د هغه دپاره اقلا که چیرې دولت پر سطح باندې یو داسې د هغه پخواني بوټو د هغه یو داسې سپری اوس د هغه تخمو، زما دا یقین دی چې په 15 کاله کې به برته دغه زموږ غرونه چې دي دا به په ځنګلو واوړي او دا به برته شنه سي، برته به هغه ویالې را ژوندۍ سي، هغه حیوانان به بیرته راسي. چمن هم د پښتانه وطن د نورو سیمو په شان هسک غرونه لري. مشهور کوژک غر یو له دغه غرونو له جملې څخه دی. د کوژک د غره سر ته خیږو. د کوژک غر د پښتانه وطن په مشهورو او اوڅارو غرونو کې راځي او دا غر د پښتانه وطن د نورو غرونو په څیر باندې ژوي، څاروي، بوټي، ځنګلونه او د اوبو چینې ډېرې کمې لري. که څه هم په دغه غره کې قدرتي وسایل او ځنګلونه نشته، خو ښکلي او تازه هوا یې د چمن ښار ته خورا ښکلا او ځلا وربخښلې. د کوژک غر د ښکلي هوا ترڅنګ د دغه غره پر سر باندې د موټرو د تګ راتګ لار او همداراز د اورګاډ لپاره 4 کیلومتره اوږد سوپ هم لري او دغه غر د طبیعي پیښو او د موسمي بادونو په وړاندې یو کلک غر هم دی. د کوژک د غره له کبله د چمن ښار هوا هم په پښتانه وطن کې ډېره اوڅاره او مشهوره ده. غرونه په نړۍ کې په زیاته کچه د اوبو ډک سیندونه، طبیعي بوټي، ځنګلونه، وحشي ژوي او بېلابېل موجودیات لري چې د انسانانو د اړتیا پوره کولو کې بنسټیز رول لوبوي. پر لوی غرو د خدای نظر دی، پر سر یې واوري وروي پایې ګلونه. وایي خلک چې اړ سي لوی غرو له ځي، لوی کورو له ځي. څونه خزانې الله جل شانو پیدا کړي دي، په غرو کې پیدا کړي دي. که هغه د کولې خزانه ده، که د کرم خزانه ده، که د سنگ مرمر خزانه ده، که د میټ خزانه ده، که داسې قسم مالګه راځي، که د مالګې خزانه ده، که د ګیس خزانه ده، الله په غرو کې پیدا کړي دي. که د اوبو دا د اوبو مست چینې چې د ابشارونه چې دا ټول د غرو څخه دي. د غرونو د ډېر اهمیت او افادیت وړ د الله جل شانه نعمت دی د مځکې پر سر باندې. غرونه د نړۍ 22% تشکیلوي چې د ټول نړۍ 13% خلک په غرونو کې ژوند کوي. غرونه د انسانانو د ژوند اساس جوړوي چې د اقلیم او ایکوسیستم سره پیچلي اړیکې لري. غرونه د یو هیواد طبیعي امتیازات ګڼل کیږي چې د څښلو او کرنې لپاره کابو 15% خوږې اوبه له غرونو سرچینه اخلي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن.